السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو خویندورو ته سلامونه او مینه. قدرمنو، نن د روژې 12 دی. دا ژوند داسې تېرېږي لکه واوره، لکه باد، هیڅ پې نه پوهېږي. څو ورځې د مخه اوله روژه وه، نن 12مه ده او څو ورځې وروسته به اختر وي. ډېر خوشحالېږي، خو په دې فکر نه کوو مونږه چې دا ژوند تېرېږي. قدرمنو، د دې ژوند بیلګه مثال داسې دی لکه یو څوک چې یو ځای ته لاړ شي په سفر، اول ته ښه ډېر قیمتي سره او سپین راټولې څومره چې راټولې هغه د دی، او بیرته راځي د ځانه سره یې راوړي. نو حقیقت دی چا چې ډېر هم ټول کړي وایي کاش کې لږ نور هم وای، او چا چې لږ هم ټول کړي وایي کاش کې ډېر. او څوک چې تللی وي هغه هلته په سات تېرۍ باندې او په لوبو باندې سر شوی وي، مسافري په لوبو تېره کړې وي، هغه خو نو بیخي خفګان کوي او پښیمانه به وي. خو په ټولو کې تاواني به هغه وي چې چا ژوند سره لوبې کړې وي. نو عزیزانو، راځئ چې بیا ارمان کوو اوس هغه کارونه وکړو د کومو دپاره چې خدای پاک موږ او تاسې رالېږلي یو، چې په هغې باندې بیا پښیماني نشته. عزیزانو، ډېره د خفګان او د ندامت خبره به وي بیا چې بیا یې موږ کوو، خو هېڅ په لاس ته نه راځي. او خوند هم په هماغه ژوند کې دی کوم چې خدای غواړي، کوم کې چې بیا وروسته پښیماني نشته دی، خوند په همدې ژوند کې دی. نو راځئ چې داسې ژوند وکړو چې په هغې باندې زموږ رب خوشحالېږي. یعنې رب موږ او تاسو ته د هغه کړنو امر کړی دی کوم چې زموږ او ستاسې خدای پاک ته خوښ دي، هغه موږ رالېږلي یو، زموږ په لاس هغه کارونه د موږ نه غواړي او امر یې راته کړی دی چې دا کارونه کوئ او دا کارونه مه کوئ. هغه ټول ښه کارونه دي. تاسې باور وکړئ چې هغه غل لنډه غر چې هغه 4 ساعته په ارامکاریو کې لګي، هغه هم په دې باندې پوهېږي چې دا ښه دي او دا بد دي، خو کوي دا ځکه چې خدای نه مني، خو په خولې باندې مني، درواغجن دی. هر غل، حرام خور، منافق، غاصب او څومره چې دا تور کارونه دي دا چې کوي هغه کافر دي. په خوله یې ځکه مني چې په هغه ټولنه کې یو خبره ده هغه یې منلې ده، نور کافر دی. ادو آباد اوسئ، کافر کېږئ مه، خدای سره خدای مه تېر باسئ. السلام علیکم ورحمت الله.